क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो दर्द भी मैं, अब तुम ही हो. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. پرې زموږ خوشحالۍ کامیابۍ سره پیل کړي. څنګه کولی شو په کین ماسټر کې یو رقم د زړه پوره او مزیداره ویډیو جوړه کړو د ټیک ټاک یا د نورو د فیسبوک د سټوري او د پیج لپاره. د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره زما په انسټاپ چینل سره سبسکرایب او بیل نوټیفیکیشن پر نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ. ډېر انتظار نه کوئ. راځو د ویډیو په طرف. تاسو به لوډ شوی گراماگورو چې ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ کین ماسټر اوپن کړئ. په کین ماسټر کې به د یوټیوب کې ځانګړی فریم چې دی پلس باندې کې به انتخاب دلته یو فریم دی یو عکس دی. دا عکس به چک کړئ. تاسو ورته سلیکټ کړئ یعنې انتخاب کړئ. خو یادونه کوم دغه انتخاب د ایټم چې زه ټوله په ویډیو کې استعمالوم دا ټول ایټم زما د همدې ویډیو لاندې لینک ته په لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو په سمدستي چک کړئ لوډ شي. نو د خپلې خوښې دغه تصویر به 23 یا 26 سنټه چک کړئ. دا به سکند داسې لګوریا کړئ. دلته راځم یو بل ټمپلیټ هم راوړم. دا ټوله ویډیوګانې دا ایټم چې زه په ویډیو کې کاروم دا ټوله هم تاسو زما د ویډیو لاندې لینک ته په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته به لوډ شي ډاونلوډ هیر به لیکل شوی په سره شین رنګ سره باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به دا ډاونلوډ نو دغه پاتې ویډیو دغه چک دا داسې کټ کوم داسې سمه لګي ویډیو دغه ویډیو په داسې شروع داسې سټاپ درګم دلته د کوم چې نشان وایم دا پوس کوم چې نشان ویني دا کوم د رائټ ټرن لیفت د خې څنګه د کین طرف ته کوم ویډیو دا په کومه لوډ بشه. دا په فل سکرین کې دلته به لوډ شي. دا دا به اوس بیموټ کې بیا بل چک دا به لوند ورشه بلندینګ نشان کې به چک دا به سکرین انتخاب کې دا هم چر کله سکرین دا ټابلیټ خو برباد شو. اوس دلته بل غرضو دلته بل ټابلیټ راوخلو. زه د تصویر تر خپلم د تصویر که تاسو خپل ځاني تصویر کوئ خو دغه ویډیو دغه بیک ګراوند لري کول په باره کې ما ویډیو اپلوډ کړی که تاسو چیرې کې دغه بیک ګراوند ریموو کولی نه شئ یا سره پیږئ نه تاسو هغه ویډیو وګورئ په زما یوټیوب چینل باندې دلته اپلوډ شوی دی. نو دلته ځکه دغه ویډیو چې دغه عکس چې دا لږ سم نه لیدل کېږي دلته یو بل تصویر تر متدرې څلوېښت تصویر نه بیک ګراوند مې ریموو کړی دی. نو دلته دغه تصویر د سندره د سندر سره مطابق زه داسې ویډیو جوړوم. دا ځکه د ساوند شروع شوی دلته دا کوم ځای کې د سلیکشن وشم بس دا ځکه دا زنده په قدره کې دلته دا کوم چې نشان مې ټرن لیفت دا سار نه بيجي دا د کلیک وکړي دا به سار ته ورسوي. نو اوس دغه د ویډیو چې خپل سکرین کې خو نر چیرې دلته په سکرین چک بلند نشان کې چک سکرین انتخاب کې دا چې سکرین انتخاب کې اوس پروشه دا خو نسی دا به د فل سکرین نه به داسې غته وړوي وړه سکرین ته به وړه اپ پی کې دا اپ نه کړو کې دا تصویر داسې وروړي لګ بستر کې د ګوت په زره سره داسې د کیږي دا غسار کې زندگی دغه یو په نوم سره وګانا ده دا به تاسو چک تاسو به تا اپلوډ کې دا ټول ایټم ولته به چې دا سندره ارڅ به ولته پیدا کوار شي. نو دغه تصویر دغه چې دغه ویډیو سره خنه لیدل کېږي. دلته یو بل تصویر ده دغه تصویر بیک ګراوند مری کړه ده دا به تاسو راوخلئ لکه دغه چې ده وینې د تصویر لږ پوره ولر شو لږ وړیکه ده او لږ وریا خلته ده لږ سره ده بل چې لږ مخ ته نو د تصویر څخه د سلیکټ سره تړوم دغه ته چې کوم درویش دغه ځکه د سندره چې ختم شوی د پوت ساوند چې ده دا چې کوم دا ختم کوم دا نه درېږم دا نه کلیک کوم بیا کوم چې نشان رائټ ته لیفت دغه طرف ته خین ته دا ټول اوس کاټ کوم د اضافي چې لره ویډیو دا ټول کاټ کوم تم چار کله کاټ کوس پر شه دلته تصویر چې دا د تصویر نه کلیک وکړه دا به چې کې ډوپلیکیټ کې دا چې ډوپلیکیټ کې دا تصویر د سره لغاړ کې دا به د چک کې دا به لګ د بل ساته یې دا سندره چې دا به د ساته سره لګري دا لږ ستر به کې په همدې طریقې سره داسې دغه ویډیو به لږ چک کې تصویر سره دا بل تصویر په چک لږ ښه پلان کې ستر به کې دا چې ستر کړه دلته دا ویډیو دا زنده داره کې دا ویډیو چې دا ویډیو د ګلره داسې کوم د تصویر زه سره ګورم چې کوم دې کې داسې خو سره د ویډیو سره داسې به تاسو هم نږدې کوئ په کین ماسټر کې ایډیټینګ برابر دلته چې کوم دا کرپینګ نشان چې دا فعال کړم دا کرپینګ نشان کې به دا تصویر داسې نیم کې د تصویر هم چې نیم کو ځکه دا تصویر چې د شا طرف درځي
نو دا به چې ټیک مارک علامه به وایي. د تصویر چې شو کاټ شو. دا بل تصویر ده. د تصویر نه چې هر کله دا به داسې لږ ټیټ کړئ. اوس به ګورم نو د تصویر چې د رټ غاټ کړو وای نو دلته بیا د بل تصویر د پاتې نه د تصویر لږ شی وړي کوم تر څو دغه ویډیو کې لږ برابر شي لکه داسې. اوس صحیح شو. تصویر بالکل صحیح شو. اوس په دغه سار ته به داسې لږ دې سار ته داسې داسې کې به ودرېږئ. اوس پر شو دلته کیز الفا مین نو هغه په نوم سره داسې یو هغه دغه چې کوم سینډ ټو باک د سینډ ټو باک چې ووایه د ټاکي نشان چې ووایه د ټاکي دا به هم د سار ته ورسوئ. دغه به هم د تصویر به هم دغه سار ته ورسوئ. دا چې هر کله دې سار ته ورسول اوس به دا همدې ویډیو کې بیا ودرېږئ. اوس پر شو د تصویر باندې کلیک وکړئ. دا بل غټ تصویر چې دی دغه تصویر د الفا په نوم سره دغه داسې کې به د تصویر رڼو به لږ داسې ته کوي څومره چې تاسو اندازې سره غواړئ. خو زه یې 50 یا 50 داسې په یا 40 خو زه یې غواړم چې 40 یا 49 یا 50 یا د 49 مو ته انتخاب کوم. نو اوس راځم د بل تصویر باندې کلیک کوم. اوس لږ بار سره د تصویر لږ بار لږ کوم. اوس د تصویر به چې کې داسې بار لږ داسې کې درېږم داسې. اوس په دا څنګه کمچې نشان چې هر کله ووایئ نو صحیح شو. اوس په دغه کمچې نشان چې وایي دا کلیک چې دغه نشان داسې به لوډ شي. دا تصویر به ایسي بیا به دغه داسې ایسي دا بیا داسې ایسي. په همدې تصویر سره به د تصویر داسې خپل اندازې سره به داسې ایسي څومره چې تاسو په تصویر یا په ویډیو کې وړه. اوس به بیا د تصویر داسې دې طریقې سره داسې وړئ. نو دا تصویر تاسو هم همدې طریقې سره دا ویډیو چې وینئ دا ویډیو سره دا دی داسې کلیک کوئ داسې ورو برابر چې کوئ وړئ لکه زه چې داسې دا ویډیو وړم دغه تصویر داسې سره برابر ورسره وړم. اوس په داسې کې درېږم. داسې کې چې هر کله ودرېدی اوس به چې وکړئ ملګرو دغه تصویر برابر شو. اوس به چې کې دا ټیک مارک دا یو تصویر خو برابر شو. اوس د بل د غټ تصویر د غټ تصویر هم د کمچې نشان ووایئ. د کمچې نشان چې هر کله څو وله داسې به لوډ شي بیا به د تصویر داسې ایسي داسې لږ به داسې نیمه داسې. خو دا تصویر زه ویډیو مې سکیپ کړه. دا تصویر به ټول داسې لکه بل اول تصویر مې چې ته وړه دا به ټول کوي. اوس دلته یو ټمپلیټ ده. د ټمپلیټ زه ورته رااخلم تر څو دغه ویډیو سره لره هم زبردست او سټایلي ولیدل شي. نو دغه ځای کې ټمپلیټ نشته بل ځای کې دا ټمپلیټ نو ټمپلیټ زه ورته دا ټمپلیټ دی. دا ټمپلیټ د فل سکرین کې پس دا چې نشان باندې د فل سکرین کې اوس پر وشه د کې ضرورت شي بلینډینګ نشان کې به سکرین انتخاب کړئ. دا سکرین چې انتخاب کړئ اوس پر وشه دغه اوس به چک کې موډ کې دې ته اوس به چې موږ دغه پوتې برخه به چې کې دا به کټ کې دا کې ودرکې رایټ ته کلیک دا کلیک وکړئ. نو تاسو ویډیو به چې شي کریپینګ شوی نه جوړه شوه. نو تاسو ویډیو په وینئ په کامیابۍ سره چې شوه جوړه شوه لکه څرګنده چې وینئ. نو اوس دغه غږوم یې دا ویډیو لږ کله سټایل نه لکه اول کوم چې ډاونلوډ شي داسې کې بیا ډېره ښایسته او هغه لیدل کېږي چې ستاسو خوښې وړ ګرځي. نو په کین ماسټر کې چې ویډیو پلی کړم بیا داسې سامان لیدل کېږي لکه څرګنده چې اوس وینئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک او چینل د سره سبسکرایب کړه او تر څنګ یې په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ او زما ویډیو د سره هر څه نه مخکې تر تاسو در ورسېږي. نو اوس راځم دا ویډیو چې کوم ډاونلوډ کوم په دغه ځای کې HD ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کړئ په دغه کې چې کې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. نو ستاسو ویډیو به څه شي ډاونلوډ شي د پاتې نور ویډیوګانو لپاره